د امام صاحب ولسوالۍ د کنجک سیمې اوسیدونکي وایي په یاده سیمه کې د شته کانال د څنډو د ویجاړۍ له امله یې ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي او له حکومت څخه غواړي تر څو د دوی یادې ستونزې ته رسېدنه وکړي. له دې سره هممهاله د یادې ولسوالۍ ځایي مسؤلین د خلکو یاده ستونزه مني او د ژر حل په برخه کې ډاډ ورکوي. دا د امام صاحب ولسوالۍ د کنجک سیمې په زړه کې تیر شوی کانال ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د کانال د څنډو د رژېدو له امله یې ډیری د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي او په دغه برخه کې له حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. دا سړک تقریبا مخکې 10 متره و، اوس دغه تاسو وینئ داسې تقریبا 1 کیلومتر کنجک افغانیه کې د نارت اولود ولایت کې خلکو زراعتي ځمکې تقریبا په دو سړک کې خرابې شوي. اوس موټر چې کله تېرویر کېږي د خلکو او کله د دیواله بیخته رسېدلی بعضې ځای خلکو ځمکې ورسره چپه شوي دي. بیرته دا سړک بعضې ځای موټر د خلکو په ځمکو کې تېرېږي. یعنې عمومي سړک و دغه اوس لوېدلی نار ته. دغه څه به باید جوړ شي، دا باید جوړ شي، او دغه جوړ شي. نو تا به هلته د ما زراعتي ځمکه یې وړی، دغو ته یې سړک وړی دی. هغه دی تاسو صاحب غونډ ملت یې ټول ویني، دغه موټر چې دوخته او دوخته تېرېږي صاحب غونډې ویني، داسې نه ده چې نه ویني. ورته مهال د امام صاحب ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم د خلکو یاده ستونزه مني او زیاتوي چې د حل په برخه کې به ډیر ژر اقدام وکړي. د شهروان نار دی د دواړه غاړې رښتیا هم ډېر تخریب شوي دي. موږ خبره د دریایي حوزه 5 سره شریکه کړې ده. انشاءالله هغوی څه تصمیم نیولی دی، په نږدې راتلونکي کې به دوی غم وخوړل شي. کنجک د امام صاحب ولسوالۍ یوه له لرو پرتو سیمو څخه ده چې اوسیدونکي د کانال د ویجاړۍ ترڅنګ د برېښنا له نشتون او سړکونو له ویجاړۍ څخه سر ټکوي.